افغانستان چې په لویه جګړه کې پروت ده تر ډېره ګاونډیان پکې لاس لري او دې حال ته دوی راوستی ده او اوس یې ډېرې ژورې ریښې غځولې دي. داخلي جاسوسان یې تربیه کړل، خپل مهم خلک یې د نظام په مهمو چوکیو کې کېنولي دي. ملګرو دغه جنګ تر ډېره پر اوبو هم روان ده چې افغانانو پر ډېره زیاته قرباني ورکړه. پاکستان په کراتو ویل چې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې افغانستان کې د یو قوي مرکزي نظام رامنځته شي او موږ خپل ټیم ته دنده ورسپارلې وه چې دوی پاش کړی، حتی روغه ودانۍ هم مه ورپرېږدئ. درنو لیدونکو راځئ چې راپور وینو بیا څه رضالت ده او له کومه رازه پرده پورته شوه. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په افغانستان کې د پاکستان یو پخوانی سفیر وایي چې د افغانستان حکومت پر کونړ او کابل سیند د 14 اوبو بندونو جوړولو پلان لري او که چیرې دغه بندونه جوړ شي نو پاکستان به له ستر بحران سره مخ شي. د رسنیو د راپورونو په وینا په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه وایي چې په پاکستان کې اقلیم او ښاري ژوند د بدلون په حال کې دی او ډېرې سیمې د خپلې اړتیا وړ اوبو د کابل له سیند څخه تأمینوي. هغه وایي چې افغان حکومت په کابل او کونړ سیند باندې د 14 بندونو جوړولو پلان لري او که چیرته دغه بندونه جوړ شو نو پاکستان به له ستر بحران سره مخ شي. رستم شاه همداراز د پاکستان حکومت ته مشوره ورکړې ده چې د هند په څېر له افغانستان سره هم د اوبو پر سر یو لړ هوکړې وکړي تر څو په پاکستان کې د راتلونکي بحران مخنیوی وشي. د یادولو ده چې پاکستان له تېرو څو لسیزو راهیسې د افغانستان اوبو وړیا کاروي او همداراز په یادو سیندونو د هر ډول پروژو د مخنیوي په لړ کې تر حده پورې ځي تر څو پاکستان ته د دغه اوبو د ورتګ مخنیوی ونه شي. بل لوري ته هند بیا له پاکستان سره د اوبو په سر هوکړې لري، خو له هغه پرته هم هند هڅه کوي چې د ډېرو اوبو مخه ونیسي او پاکستان ته یې پرېنږدي. خو په افغانستان کې لا هم د اوبو د مدیریت په برخه کې په بشپړه توګه حکومت نه دی توانېدلی چې خپلې اوبه کنټرول کړي. درنو لیدونکو او مینوالو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.